لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لو هر سره مخکې د جامعة الهاشمية محترمو استادانو او ګرونو شاګردانو په اجازه سره تاسو ته د بشریت رسول لارښود حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم تلپاتې نه هېرېدونکې ستره او مبارکه تحفه در وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ته څرګنده معلومه ده هره پنجشنبه د جامعة الهاشمية په مدرسه کې یو تربیتي پروګرام شروع کېږي. نو نن هم دغسې پروګرام شروع شوی ده او د پروګرام چارې زه روحان الله مخلص او ما سره ګران ملګری زاهد الله قریشي موږ غواړو چې تاسو دغه پروګرام وړاندې کړو. لکه بیا څرنګه چې بیا تاسو ته څرګنده معلومه ده هره غونډه او هر پروګرام د قرآن عظیم الشان په څو مبارکو آیتونو سره پیلېږي. نو زه هم بلنه ورکوم د قرآن عظیم الشان د مبارکو آیتونو د تلاوت لپاره ګران ورور قرآن عظیم الشان په څو مبارکو آیتونو سره پیل کړي. حارث صاحب تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الشريف عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دي حديث راوي رسول الله صلى الله عليه وسلم بربي هل كساد قیامت پر د بشری رڼا چې ورکو چې خوشبو کی تیاری په جماعت کې نه دنیا نه ما فيها درځنې غواړم نه دنیا نه ما فيها درځنې غواړم پاک رب ستا رضا درځنې غواړم. ځواني مسته د خالد بن ولید را ځواني مسته د خالد بن ولید را شهادت د حنظله درځنې غواړم. او چې تر مرګه راسره وي په سنګر کې چې تر مرګه راسره وي په سنګر کې داسې ورور داسې اشنا درځنې غواړم چې اثر پکې د سپینې مینې پروت وي چې اثر پکې د سپینې مینې پروت وي داسې درد داسې ژړا درځنې غواړم. پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم ګران ورور طالب العلم سید منور هاشمي ته چې د دلیل سره شاته تشریف راوړي او خپل ډول رسول الله تاسو موضوع حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله رسولانه او هغه پیغمبر دی چې لوی الله جل جلاله ورته د نیکو او غوره اخلاقو لرونکی ویلي دي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په داسې حالاتو کې پیغمبرۍ معبود شو چې په نړۍ پر مخ ظلم وحشت او شرک او بتپرستي وه او تورې تیاره وه. لوی الله جل جلاله پر ځای یې لمر سپوږمۍ او ورته په خپل لاس جوړ شوي بوتانو عبادت کوو. د مدینې ته زرا ځه مبارک سفر دی د ښارګې ته زرا ځه وایم بیماره ټول پکې رغېږي دا نبي عیسوخه د مدینې ته زرا ځه وایم بیماره ټول پکې رغېږي دا نبي عیسوخه د مدینې ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک